ښه راغلاست ګرانو دوستانو. په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه کولی شو د صراف لپاره اکاونټ جوړ کړو او همدارنګه څنګه کولی شو د صراف زوړ حساب اضافه کړو، څنګه کولی شو راغلي حوالې ضبط کړو، څنګه کولی شو په صراف باندې حواله ووایو او همدارنګه څنګه کولی شو د حوالو ریپورټ راوباسو. راځو لومړۍ برخې ته. څنګه کولی شو د صراف لپاره اکاونټ جوړ کړو. صراف ته د اکاونټ جوړولو لپاره ایگزیکټ خلاصو، ډیټابیس خلاصو، اکاونټ ته راځو، نیو اکاونټ باندې کلیک کوو، د صراف نوم لیکو، د اکاونټ ډول صراف انتخابو، د صراف د واتساپ شماره لیکو، د صراف ادرس داخلو. ادرس داخلول څخه وروسته په کریټ باندې کلیک کوو او په دې شکل سره کولی شو د صراف لپاره اکاونټ جوړ کړو. راځو دویمې برخې ته. څنګه کولی شو د صراف په اکاونټ کې زوړ حساب اضافه کړو. د صراف د زوړ حساب اضافه کولو لپاره اکاونټ ته راځو، د صراف اکاونټ باندې کلیک کوو، راځو جورنال ته. په دې برخه کې که چیرې صراف زموږ څخه باقي وي حساب په ډیبټ کې اضافه کوو او که چیرې زموږ څخه باقي نه وي حساب په کریډټ کې اضافه کوو. د حساب اضافه کولو څخه وروسته په ډیټیلز کې تشریح اضافه کوو، نو ټراک انتخابو او پر سیو باندې کلیک کوو. په دې برخه کې موږ ته وارننګ راکوي چې د نو ټراک څخه یوازې رئیس استفاده کولی شي او نو ټراک یوازې د زړو حسابونو اضافه کولو لپاره استفاده کیږي. د متن د لوستلو څخه وروسته پر آی انډرسټاند باندې کلیک کوو او په دې شکل سره کولی شو د صراف زوړ حساب اضافه کړو. په ریپورټ کې کولی شي د صراف حساب وګورو. راځو درېیمې برخې ته. څنګه کولی شو راغلي حوالې ضبط کړو. د حوالې ضبطولو لپاره اکاونټ ته راځو، د صراف پر اکاونټ باندې کلیک کوو او انکم ته راځو. زموږ صراف غواړي چې پر موږ باندې 15,000 افغانۍ په مقدار سره یوه حواله ترسره کړي. د حوالې مقدار په ډیبټ کې اضافه کوو. په ټرانسفر بینیفټس کې د حوالې څخه زموږ د مفاد مقدار لیکو. په دې برخه کې د حوالې نمبر لیکو چې د لومړي ځل واردولو څخه وروسته یې سیستم په اتومات ډول سره تبدیلوي او په ډیټیلز کې تشریح اضافه کوو. تشریح د اضافه کولو څخه وروسته پر سیو باندې کلیک کوو او په دې شکل سره کولی شو یوه حواله ضبط کړو. راځو ریپورټ ته او کولی شي د صراف حساب په دې برخه کې وګورئ. د صراف په حساب کې 1.5 لک افغانۍ وي چې 15,000 افغانۍ په مقدار سره پر موږ حواله ویل او 1.5 سل افغانۍ مو ترې کمیشن واخیست چې په حساب کې 1,40,850 افغانۍ پاتې دي. راځو انکم ته. صراف غواړي چې پر موږ باندې یو بله حواله هم د 20,000 افغانۍ په مقدار سره ووایي. د حوالې مقدار لیکو، مګر موږ غواړو چې افغانۍ په ډالر سره تبادله کړو، نو په دې برخه کې کرنسي ډالر انتخابو، د ډالرو قیمت په افغانیو لیکو او په دې برخه کې د تبادلې څخه زموږ د مفاد مقدار لیکو، د حوالې څخه د مفاد مقدار لیکو، د حوالې نمبر داخلو او په ډیټیلز کې تشریح اضافه کوو. تشریح د اضافه کولو څخه وروسته پر سیو باندې کلیک کوو او په دې شکل سره کولی شو هم حواله ضبط کړو او هم تبادله ترسره کړو. راځو څلورمې برخې ته. څنګه کولی شو په صراف باندې حواله ووایو. راځو اکاونټس ته، د صراف پر اکاونټ باندې کلیک کوو او آوټ ګوینګ ته راځو. غواړو چې پر صراف باندې د 15,000 افغانۍ په مقدار سره حواله ووایو. د حوالې مقدار په کریډټ کې اضافه کوو. په ټرانسفر بینیفټس کې د حوالې څخه زموږ مفاد مقدار لیکو. په صراف بینیفټس کې صراف ته د حوالې څخه د مفاد مقدار لیکو. د حوالې نمبر داخلو او په ډیټیلز کې تشریح اضافه کوو. د تشریح اضافه کولو څخه وروسته پر سیو باندې کلیک کوو. په دې شکل سره کولی شو په صراف باندې حواله ووایو. راځو ریپورټ ته او په دې برخه کې کولی شو وګورئ چې د صراف په اکاونټ کې 1,40,000 افغانۍ وي چې پر موږ یې 20,000 افغانۍ په مقدار سره حواله ویل، 200 افغانۍ مو ترې کمیشن واخیست چې په حساب کې 1,14,650 افغانۍ پاتې شوې. وروسته له دې څخه بیا موږ په صراف باندې د 15,000 افغانۍ په مقدار سره چې 100 افغانۍ موږ کمیشن ورکړ حواله ویل چې په حساب کې 1,09,250 افغانۍ پاتې شوې. راځو آوټ ګوینګ ته. غواړو چې په صراف باندې د 15,000 افغانۍ په مقدار سره یو بله حواله هم وایو. د حوالې مقدار په کریډټ کې اضافه کوو، مګر صراف غواړي چې دته باید حواله په ډالر وشي، نو د پیسو د تبادلې لپاره دې برخې ته راځو او کرنسي ډالر انتخابوو. د ډالرو قیمت په دې برخه کې لیکو. په دې برخه کې د تبادلې څخه زموږ د مفاد مقدار لیکو، د حوالې څخه زموږ د مفاد مقدار لیکو، صراف ته د حوالې څخه د مفاد مقدار لیکو، د حوالې نمبر لیکو او په ډیټیلز کې تشریح اضافه کوو. تشریح د اضافه کولو څخه وروسته پر سیو باندې کلیک کوو او په دې شکل سره کولی شو په صراف باندې حواله ووایو او هم تبادله ترسره کړو. راځو وروستۍ برخې ته. څنګه کولی شو د حوالو ریپورټ جوړ کړو. راځو اکاونټس ته، د صراف پر اکاونټ باندې کلیک کوو او ریپورټ ته راځو. په دې برخه کې کولی شو د صراف حساب وګورو او په دې برخه کې کولی شو د صراف حوالې وګورو.
په لومړي ځل سره مو د صراف په حساب کې 1.5 لک افغانۍ په مقدار سره زوړ حساب اضافه کړ. بیا صراف پر موږ باندې 15,000 افغانۍ په مقدار سره حواله ویل چې 1.5 سل افغانۍ مو ترې کمیشن واخیست او په حساب کې 1,40,850 افغانۍ پاتې شوې. د دې څخه وروسته یو بله حواله هم پر موږ ویل چې په حساب کې 1,14,650 افغانۍ پاتې شوې. بیا موږ په صراف باندې 25,000 افغانۍ په مقدار سره حواله ویل او 100 افغانۍ مو کمیشن ورکړ چې په حساب کې 1,39,950 افغانۍ ضبط شوې. بیا مو په بله حواله ویل چې 50 افغانۍ په مقدار سره مو کمیشن ورکړ او په حساب کې 1,54,800 افغانۍ ضبط شوې. او همدارنګه کولی شو په دې برخه کې یو سرچ هم ترسره کړو. د مثال په توګه غواړم چې د حوالې نمبر په واسطه یو حواله را پیدا کړم. د حوالې نمبر په دې برخه کې لیکو او پر سرچ باندې کلیک کوو. په دې شکل سره کولی شو د حوالې نمبر په واسطه یو حواله را پیدا کړو. او همدارنګه کولی شو د طرفینو نوم په واسطه چې په تشریح کې ذکر شوي دي هم حواله را پیدا کړو. د طرفینو نوم لیکو. د طرفینو نوم لیکلو څخه وروسته پر سرچ باندې کلیک کوو او په دې شکل سره کولی شو د طرفینو د نوم په واسطه حوالې را پیدا کړو. او همدارنګه فلټر هم ترسره کولی شو. د مثال په توګه غواړم چې په دې برخه کې هغه حوالې ګورم چې زموږ لخوا په صراف باندې ویل شوي وي. نو په دې برخه کې آوټ ګوینګ انتخابو او په دې شکل سره کولی شئ هغه حوالې وګورئ چې ستاسو له طرف څخه په صراف باندې ویل شوي وي. او همدارنګه کولی شئ د نورو فلټرونو څخه استفاده وکړئ. د صراف د حساب راپور راویستلو لپاره پر PDF باندې کلیک کوو او په دې برخه کې کولی شئ د صراف د حساب راپور وګورئ. د صراف د حساب د راپور پرینټ کولو لپاره په دې برخه کې پر پرینټ باندې کلیک کوو. په راتلونکي ویډیو کې به د راغلو حوالو په اجرا کولو باندې بحث کوو.